په شمالي وزیرستان کې زوروره چاودنه شوې او ولسي وګړو ښځو او ماشومانو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په شمالي وزیرستان کې ځایي خبریالان وایي چې د میرعلي په تپې سیمه کې تېره شپه پر څو کورونو درنده چاودنه شوې چې له امله یې 3 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د دغې پیښې د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه عدل بدل راپورونه ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریالانو د پولیسو له خولې نن د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لړم پر 24مه ویلي چې تېره شپه د میرعلي په تپې سیمه کې پر ځینو کورونو یوه زوروره چاودنه شوې چې له امله یې 3 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه پورې پاکستانیو امنیتي ادارو په دې اړه رسمي نیز نه ده څرګند کړی. ځایي خبریالانو د حمید الله په نوم د یو ځایي ډاکټر له خولې ویلي چې د پیښې ټپیان د ورڅیرمه بن روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي. په سیمه کې ځینې سرچینې دغه برید د بې پیلوټه الوتکې برید بولي او وایي چې څو کورونه یې ویجاړ کړي دي. له سیمې څخه ځایي سرچینې وایي چې د کورونو چتونه راپریوتي او مړي او ټپیان د خاورو لاندې دي او ښایي د وژل شوو او ټپیانو په شمیر کې ډیروالی راشي. پاکستانیو استخباراتو ته ځینو اړوند ایکسپانو بیا لیکلي چې د پاکستانیو طالبانو د 2 ډلو ترمنځ د اختلافونو له امله یوې ډلې پر بلې د ګاډیز بم برید کړی چې دغه ویجاړي رامنځته کړي. خو د سیمې وګړي داسې خبرې ردوي او ډیروي چې برید بې پیلوټه الوتکې کړی. لا هم نه ده څرګنده چې برید هوایي دی او که په ځمکه چاودېدونکي توکي چاودلي. په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د بندېدو له امله کاره معلوماتو ته لاسرسی ګران دی. ځایي پولیسو ویلي چې د دغه برید په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره د دوی څېړنې روانې دي او وروستي جزئیات په له رسنیو سره وروسته ګډ کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.